مفتی ندیم صاحب حفظه الله یو ویډیو وګورلو ما ته وی ګوره مفتی صاحب اصل کې خبره دار چې مفتی ندیم صاحب زکه په غلطه باندې دی چې ته ویډیو ګوره په دې باندې دونه خلکو دا کتل دا او په دې باندې لاندې ته د کمنټس ته وګوره دا کمنټس چې ته وګورې نو تا ته پته ولګي ما چې وکتل نو رښتیا خبره واره کې خلکو کمنټس چې نو ډېر زیات غلط کنزل او ډېر بد ردی ویلې وي نو ما هغه ته وکتل او ما وخاندل ما ته تا ته یو خبره وکم دا لاندې کمنټس چې چا کړی دي کنه نو دا به دوه قسمه خلک یا به عوامي او یا به علماي هغه بالکل لا خبره ټیک ده ما وی کچره دا کمنټس عوام کړی دي نو دی خو بس هغه څنګه هوا چې چلیږي نو د عوام خو هغه سره چلیږي او عوام نه خو ته ګیله نشي کوله هغه سره خو نه دلیل او نه تا سره خبره په دلیل کول شي ځکه عوام سره خو خبره نه کوي نو ما ته ویم که عوامي نو بیا خو دا غي نه ګیله نه پکار او کچره دا کنزل او دا غلط خبره دا په دې کمنټسو کې لاندې دا مفتی ندیم سے په دې ویډیو باندې علما کړی دي نو ما ته ویم ګوره یاد ساته هغه علما کنزل کوي وینا کوي چې کوم عالمانو سره ګوري دلیل نه یاد ساته ما ته بیا یو خبر وکړه ما ته ویم یو ځکه یو الکو یتیمو نو هغه به ارچا به بهر وخه او بد رد به وته وي کنزل به وته کول وخه به نو مور له پجړه باندې براغه نو مور وته یو ورځ وی چې بچی دا خلک تاولي وخی هغه وته وی مور وی زه رښتیا وایم کنه زه حقیقت بیانوم نو ما زکه وخی نو مور وته وی چې خبر رښتیا باندې ملا سوک وهل کوي نه ته اسه وی ولې نه مور وی زه رښتیا وایم حقیقت بیانوم نو دا خلک ما وخی او ته بچی بس پرېدا که په دغه دی وخی نو بیا خو رښتیا بیانوا نو هغه وته وی چې مور کزه رښتیا بیانوم نو یو تبم ما یو ورځ وخه او دوی نه بچی زتا په رښتیا باندې نه وهم ته بس حقیقت خبره کوه او رښتیا بیانوا هغه یو ورځ چې ورځ پکې تیر شوه نو د مور ته وی چې مورې ته ته یو خبر وکما او ته وی وکا بچی وی چې زما پلار خو دونه وخت شو چې وفات شوی دی نو داته چې سور و د پاس ځان خپل سنگار کې میک اپ کې خپل کپڑے واچي خوشبويو لګي او د کور نه بار لاړ شي نو دا څه د پاره دی او بیا ډیر وخت چې نه غیبه بس چې مور دا خبره ووري نو بس راټینګ کو خيو وخه او خه بد رده وته وي نو وته وي مور ماته ته نه وي چې زه رښتیا وینا کوم او حقیقت وایم نو دغه حلمي بار مې خلک وخی او ته چې مې حقیقت وینا وکړو رښتیا مې ته وي نو تاسو وخلمه نو ما وته وی دا خلک چې لاندې په دې باندې دا کنزلي نو دا خو یو دار شیخ خپل تربیت ښکارا کوي دویمه خبره دا ده چې یا به دا عوامي یا به علماي کچره دا عوامي نو دا غینه خو ګیدنه د پکار هغه همیشه دا بس په علماو پس کنزل او بد رده او یا به دا عالمانی او علماي او دی داسې کنزل او بد رده وي نو بیا دې سره دلیل نشته د مفتی ندیم صاحب حفظه الله چې هغه کوم خبره کوي دا غي سيزونو دلیل وسره نشته نو ما ته دا خو په دې کنزل او د دې وینا د وجه خلک خپل موقف نشي پرې خو دي دا خو به خلک لګیای خو خلکو ته خپل خبره مخې ته کې کنه